السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان د اخر سپاره په 99م سورت کې د سورۃ القدر په نامه باندې په دې سورت کې الله جل جلاله د لیلۃ القدر یا د شب قدر بیان راکړي. الله جل جلاله وليلة القدر خير من 1000 شهر، دغه شپه خیر د تر زور میاشت او په دغه میاشت کې الله جل جلاله تنزل الملائکه والروح فيها، په دغه شپه کې ملائکه راشو کیږي او جبرائیل علیه السلام راشو کیږي د الله په اذن سره د هر مقدر امر چې د آینده کال کې به کیږي هغه اوامر ټول ځای پر ځای کې او دا شپه د سلامتیا د تر وخت پورې چې هغه سار کیږي. خو الله جل جلاله وايي خیر د تر زور میاشتو حساب چې درو اتیا کال او څلور میاشت کیږي. تفسیر القرطبی د دې سورت مطابق په شان نزول کې وايي کان رجلا فی بنی اسرائیل، وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وايي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی وو، یو ښه عمل وکړي، هر عمل چې الله جن قبول کړي نو الله جل جلاله وحی وکول د زمانه نبی ته، د زمانه نبی تعالی جل جلاله ورسه پلانکی ته وایي ورته څه تمنا لري، څه ارزو لري چې هغه ارزو استاد در پوره کما. نو دغه نفر الله جل جلاله خدا تمنا او ارزو ودرلیدل چې الله جل جلاله په لار کې زه جهاد په مال سره وکم او په خپل اولادو سره وکم. نو فرزقه الله 1000 ولد، الله جل جلاله زر اولادونه ورک. دغه سړی ته الله جل جلاله زر زامن ورک. نو د زامن چې راغړ سوله نو هغه زوی به مجهز کوي، ښه آس، ښه توره، ښه زغره او خپل ځوان زوی به پر آس باندې سپور کوي، جهاد ته به وقف کوي، هغه به ولاړی شهید بسو. بیا به دا بل میاشت بل زوی وقف کوي، د به د ورځې روژه وه، د شپې به پر عبادت باندې ولاړ. نو زر زامن الله ورکړی وه، هغه په هر میاشت کې یو زوی د الله جل جلاله په لار کې شهیداوه. نو چې زر زامن یې شهیدان سول الله جل جلاله په لار کې، نو بیا دی پسې ولاړ یو زور یم هغه دی چې خپل ځان قربان کړي د الله جل جلاله په دین کې. نو زر اولادونه هم د الله پر دین قرباني کړله او زر اولادونه هم مجهز کړل د جهاد لپاره. یو خو جهاد دی په زوی کوان دی، بل تجهیز د زوی کول دی چې زوی ته د جهاد اسباب برابر کې، دا به جهاد په مال سره سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو ته دا بیان وکي. صحابه کرام یا رسول الله داسې څوک په چې د مقام به پیدا کی په دې امت کې، داسې امتی به په موږ کې چې دا مقام به پیدا کی. جبرائیل علیه السلام دا آیات راوړي. الله جل جلاله وايي ان انزلناه فی لیلة القدر، په تحقیق سره دغه قرآن می نازل کړی دی په شپه کې د لیلة القدر. یا رسول الله پیژنې شپه د لیلة القدر، چا خبر کې په شپه د لیلة القدر؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله راته وایي چې دغه یوه شپه بهتره ده تر هغه زرو شپو، تر هغه زرو میاشتو چې په هغه زرو میاشتو کې د دغه سړي زامن قرباني سوي دي، مال په جهاد کې وقف کړی دی او د خپل ځان وقف کړی دی. تفسیر القرطبی جلد شلم صفحه 122 د سورۃ القدر په متعلق. او د غرنګ د عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمي واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شب قدر شپه راسي، الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته امر وکي هغه په یو ټولي کې د ملائکه راشواسي، لیوای اخضر شین بیرغ ورسره. نو دی دغه بیرغ پر سر د بیت الله شریف په سر باندې جکی او جبرائیل علیه السلام ته هغه سل وزران الله جل جلاله ورکړي دي. هغه وزران دی نه سره غوړي بلکې په دغه شپه کې هغه وزران دی وغوړي. هغه وزران چې وغوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وزر پر مشرق بل وزر پر مغرب باندې دومره عظیم جسم او صورت الله جبرائیل علیه السلام تور کړی. نو جبرائیل علیه السلام سره چا کمی ټولی د ملائکه جمعواري ورسره، جبرائیل اسلام هغه ملائکه واسطي ورته وایي چې فیسلمون علی کل قائم وقاعد، هغه څوک چې په دغه شپه کې په لمانځه ولاړ دی او که په ناسته عبادت کوي، که لمونځ کوونکی دی او که ذکر د الله کوي، پر هغه باندې سلامونه ووایاست او ستړی مه ورسره وکړي او د دوی پر دعاو باندې امین ووایاست حتی یطلع الفجر چې سهار سپیدې راپورته کیږي.
نو فاذا طلع الفجر کم وخت چې د سهار سپېدې راپورته سي ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام جبرائيل عليه الصلاة والسلام आवाज وکي یا معاشر الملائکه الرحيل الرحيل کوچ دی زول دی دنیا څخه بیا نه رشو کیږي بیا به بل کال د ليله القدر په شپه باندې رشو کیږي نو بیا یو ملائکه جبرائيل عليه السلام ته وایي یا جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من امه محمد صلى الله عليه وسلم یا جبريل الله سوک والذي امه مرحومه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت سره جبرائيل عليه السلام بارك وای نظر الله اليهم في هذه الليله الله په نظر د رحمت الله وکتل فعفا عنهم الا عفو الله وكولا وغفر لهم الله جل جلاله دي لره عفو وکولا ما سوى سلور انسانانو چې هغه بدبخته هغه تعالی عفو نه کړي او نه په نظر د رحمت ورته کتلې دي هغه شراب خور او د مور فلار ازاري او هغه څوک چې وسله رحمي نه کوي او هغه څوک چې مسلمانانو په مابینځ کې هغه شیطانتونه کوي حدیث ابن حبان په خپل صحیح کې ذکر کړی دی او د غرنګ امام بهقي ترغیب الترهیب جلد اول صفحه 255 او د غرنګ د ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام ليله القدر کچا د شب قدر شپه په عبادت باندې تیر ک او غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې ګناونه بټول الله جل جلاله ورمعاف ترغیب الترهیب جلد اول صفحه 255 او د غرنګ د انس راتنوس خروات رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل رمضان د روزې میاشت رااله دا یو عظیمه میاشت په دې کې شپه ستا چې هغه تر زور میاشت بهتره ده که چا په هغه شپه کې ګناه وکوله حرم الخير كله پر ځان باندې ټول خیر حرام کوي ولا يحرم خيرها الا محروم دغه شپې ثواب چې د چا له لاسه وځي هغه به نو بې نصیب وي ترغیب الترهیب جلد اول صفحه 55 او تفسیر مظاهر جلد سم د دې آیات په تفسیر کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د دې پخوانو امتو عمرونو د دې پخوانو امتو هغه چې هغه تعالی جل جلاله ډیر عمرونو ورکړي ولا او یا په بنی اسرائیل کې یو سړی وو هغه به د ورځې جهاد کاوه د شپې د الله جل جلاله عبادت کاوه او الله جل جلاله زر میاشتې عمر کړو بیا په اخرنۍ میاشت کې شهید هم رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رب زما د امت عمر خلج دی زما د امت عمرونو خلج دی یا رب زما امت سره به ته څه وکې الله جل جلاله دغه آیت را نازل کړي چې دغه یوه شپه خیر د ترغه زور میاشت د په جهاد کې تېره کړې وه دغه یوه شپه خیر د ترغه زورو اولادو چې د په جهاد کې قرباني کړې وله دغه یوه شپه خیر د ترغه زورو اولادو چې د په جهاد کې مجهز کړې وله او د غرنګ امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفه القلوب باب نمبر 103 باب په فضیلت ليله القدر او د عبد الله بن عباس رتنوس روایت چې رجل من بني اسرائيل د بني اسرائیل کې وسړی تور واستله تور په غاړه کله زر میاشتې جهاد وکي فعجب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تعجب وکي وتمنى ذلك لامتي وليا رب زما امت خود عمر نه لري یا رب زما د امت عمر کم دی یا رب زما د امت عمر خود کم کړی دی یا رب فاعطاه الله تعالی ليله القدر الله جل جلاله ليله القدر شپه ورسول الله صلی الله علیه وسلم برکت ورک او د امت ته ورک او د غرنګ د بیبي عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا ليله القدر کچا دغه شپه ورونه کله وصلى فيها رکعتين په دغه شپه کې دوه رکعات المنځ وکي او مغفرت وغوښتي په دې شپه کې الله بدلره مغفرت وکي او الله به په خپل رحمت کې پټ کې او مسحو جبريل بجناحه جبرائیل علی السلام په خپل وزر باندې مسح کې او من مسحو جبريل بجناحه دخل الجنه هغه څوک چې جبرائیل علی السلام وزر باندې مسح کې د جبرائیل په وزر مسح سي هغه څوک په جنت ته ننوځي امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفه القلوب جلد 3 صفحه 1 باب نمبر 103 هغه کې ذکر کړی او د غرنګ مظهر جلد
لسم سبحه 314 کې وایي په دغه شپه کې ټول شان هغه پر سجدو وي الله ته والانوار في كل مكان ساطعه په هر ځای کې انوار د الله جل جلاله رحمت هغه ځلیږي او ويسمع السلام وخطاب من الملائکه بعض انسانان د ملائکه سلامونه اوري د ملائکه سره خبري وي خو دا وايي بعض انسانانو پر تعلق لري بعض انسانانو څخه هغه مستر ویني خو بعض انسانان ویني او د غرنګ په نزت المجالس په یو سنوش پېته کې وایي یو روایت راځي چې رسول الله صلی الله علیه جل جلاله وجبريل عليه الصلاه والسلام تو يا جبريل الطاهر يا ميكائيل الذاكر يا اسرافيل راكع يختار من الملائكه لارسي د ملائکه څخه ملائکه مختار کی لارسي زما د بیتي او د محمد صلی الله علیه وسلم بارک زیارتونه وکي نو د جبرائیل هر ملک سره هغه اویا زره ملک وي ډیر شوسوي هغه د دې سره څلور هغه بیرغ وي او یو بیرغ پر بیت الله شریف باندې جکی او یو په مدینه منوره کې جکی او یو په تور سینا باندې جکی نو د ټول اسمان ملائکه دا ژغ واوري حتی په جنتو کې حور العين هم आवाज واوري بیا هغه وایي چې دا څنګه شپه ده چې ملائکه وزي او ننوزي کښته کیږي د الله رحمت ظاهر سوی دی وویل چې وایي دا هغه شپه ده چې الله جل جلاله هغه په دنیا کې حور ته وویل چې دا هغه شپه ده چې تاسو ته الله په دې شپه کې مړونه و خاوندان معلوموي او جنت ته وایي چې دا هغه شپه ده چې تاسو ته الله خاوندان هغه مالکان معلوموي نو حجاب الله پورته کې جنت هم خپل اهل ته وګوري او حور هم خپل ځوانانو ته وګوري او خپل خاوندانو ته وګوري چې دا ما ته راځي او د غرنګ جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک هغه په در المنصور جلد 15 د سورة القدر چې 9 سورت د قران عظیم شان دی یو دغه ذکر کوي چې انس رات مبارک وي الاعمال في ليله القدر والصدقه والصلاه وزکات افضل من 1000 شهر هر عبادت که زکات ورکې په دغه شپه کې او کلمنځ وکې که خیرات وکې دا تر زرو میاشتو افضل او بهتره دی او د غرنګ در منصور صفحه 515 سورة القدر جلد 15 کې یو بیان کوي وای ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما 4 من بني اسرائیل د بني اسرائیل څلور نفر ذکر کو چې هغه اتیا کاله د الله جل جلاله عبادت وکي لم يعصوه طرفة عين د الله جل جلاله بیاطاعتی دمر اندازه هم نه د کړي لکه سترګې چې پټي ورونه باقي ایوب علیه السلام وزكريا عليه الصلاة والسلام حزقيل بن عجوز عليه السلام يشع بن نون عليه السلام فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك صحابه کرام ډیر تعجب واصلي چې اتیا کال عبادت باغ کې د الله و ګنا نه فرمانی ما کوه فاتاه جبريل علیه السلام رالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم تقول يا محمد عجبت امتك من عبادة هؤلاء نفر 80 سنه ستا امت دغه څلور نفرو هغه اتیا کلو عبادت اریان دي خو الله جل جلاله ستا امت ته خیر تر دغه ورکی ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر او د غرنګ وای په دغه شپه کې هغه انسانان چې پر عبادت ولاړي ملائکه هغه سلامونه ور باندې وای السلام علیک یا مؤمن السلام علیک یا مؤمن السلام علیک یا مؤمن الله دې وای رحم در باندې وکي الله دې عفو درته وکي او د غرنګ د انس رات مبارک څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وهب لامه ليله القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم امت تعالی دا شفرا کله ولم يعطيها من كان قبلهم مخ چاته مخ امت تعالی جل جلاله دمر قدر نه دی ور کړی لکه دغه امت چې دمر عظیم شفا ور کړه او د غرنګ د عمر رات مبارک څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان ملتمسا ليله القدر کڅوک غواړي چې شب قدر ولټي پیدا کی فليلتمسها في العشر الاواخره وترا باغ اخر تاک پیدا کی باغ اخر تاک کی لشل ورسته دغه تاک دی هغه وګوري شب قدر دی پیدا کی او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای زرا او تلم تاسو ته زه هغه د ليله القدر معلومات هرکن چې په کم ځای باندې دی واغله ما څخه الله یې رکړله دغه کې به مخیر وي لكن التمسوها في العشر الاواخر دغه لس شپو کې کوشش وکړي پیدا او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای په یويشتو
په 23 په 25 په 20 په 29 کې په دغه کې پسې ګوري من قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کچا دا کې المنذ عبادت وکي ایمانا واحتسابا هغه د عقیدایم دا چې الله ثواب راکړي الله جل جلاله به ما تقدم او ما تاخر مخکې ګناونه به ټول الله ورمات او د ابي سفيان راتونو څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله القدر ليله 27 د وشتم شپه ده در المنصر جلد 15 صفحه 550 د سوره القدر خو باید دغه لس ورځې سړی په عبادت باندې تیر کې خو زموږ مذهب هم دا دی چې په وشتم باندې شپه د لیلة القدر ده او بعضې محترمین چې په پاکستان کې دي د سعودي سرنۍ روژه هغو ته شک ولویږي چې دا څنګه محترمینو تاسو باندې الله جل جلاله بیخي زیات رحم کړی دی هغه خلک چې د سعودي سرنۍ روژه د سعودي شپه هم ستاسو لپاره د لیلة القدر ده چې هغه کوم ستاسو حساب یې هغه هم ستاسو لیلة القدر دی او دغه رنګ د عبدالله بن عباس راته نو یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی ولې اني شیخ کبیر زه ډېر سپین ږیری یم پر ما باندې دغه د شب قدر شپه ټولې لس نسم روڼولی ته ما ته راوښیه چې الله جل جلاله ګوندې ما ورسره برابر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باره 28 ور یاد کړي او دغه رنګ د عبدالله بن مسعود تنو څخه روایت دی چې تاسې په 28 کې پیدا کړي فإن صبيحة يوم بدر دغه د بدر ورځ وه بدر هغه ورځ و چې جون جولای ولا د روژې مبارکې د 28 ورځ وه د جمعې مبارکې ورځ وه صحابه کرام شهیدان شول په دنیا کې په امتو کې خو د انبیاو شان دی په امتو کې زما په هېڅ امت په هېڅ چا نه په عالم نه په یو بل چا باندې غبطه کېږي یو بعد اهل بدر باندې په هغو شهداو باندې چې روژه مبارکه وه هم د 28 ورځ وه هم جمعه مبارکه وه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صف کې شهیدان او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جنازې کړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او دغه رنګه بعضې علامې د لیلة القدر بیان سوي دي چې هغه په هغه ورځ باندې چې لمر راپورت هغه ډېر وړانګې نه لري رڼا یې ډېره نه وي تیز او دغه رنګه دغه شپه نه ډېره یخه وي نه ډېره ګرمه وي او دغه رنګه په دغه شپه کې معتدله هوا وي کله کله باران هم وسي او کله وانها لا يسمع فيها نياح الكلب د سپي اوازونه نه کې اورېدل کېږي بعضې علایم یې راوړل سوي دي خو الله جل جلاله دې موږ د دغه ورځو او د دغو شپو د غازوین ثوابو څخه نه بې برخې کوي خو محترمینو د دې ورځې دومره فضایل دي چې زه وکم هغه په ګنټه هم نه خلاصېږي خو یو شی باید تاسو ډېر په سترګو کې غټ وبولئ چې دغه یوه شپه الله جل جلاله په 83 کلو او 4 میاشتې عبادت باندې را بدلوي نو زموږ عمرونه دغو نه نه دي که دغو نه عمرو ته ورسېږو بیا زموږ هغه لاس پښې کار نه کوي ډېر ضعیفه یو او دا ټول د جناب محمد صلی الله علیه وسلم رولینه او پیرزوینه ده پر موږ باندې نو باید موږ څومره د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک شکریا ادا کړو موږ څومره د ده تعظیم باید وکړو څومره د ده سره مینه ډېره کړو چې الله موږ ته په کال کې داسې شپه راکوي چې 83 کال او 4 میاشتې یو څوک شپه ورځ پر سجده باندې پروت وي پخواني امتونو خو دغه امتي باندې په ژوند کې یوه دغه شپه راسي الله جل جلاله دومره مقام ورکوي نو دا یو عظیم شکر غواړي چې د الله به عظیم شکر ادا کړو چې الحمدلله په افضل د امتو کې راپاڅولي یو د افضل د انبیاء امتیان یې ګرځولي یو الله پاک ورځ قیامت هم په دغه امت کې راپورته کړه نو محترمینو دغه شپه په عبادت تېره کوي هغه د 28 مبارک ورځې شپه او دغه نور لس ورځې چې تاک تاک دي 23 او 25 او 29 په دغو تاک تاک عبادتونه وکړي ځکه په هر تاک تاک مکمل احادیث راغلي دي چې فضایل د هر تاک تاک شپې د لیلة القدر امکانات کې شته الله جل جلاله دې زموږ څخه ټول عبادتونه قبول کړي او الله دې مو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه امتیانو کې حساب کړي والسلام علیکم ورحمة